حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو قیامت په ورځ باندې به ويفقى رجل بین الجنة والنار یو سړی به د جهنم او د جنت په منځ کې پاتې شي او دا سړی به اخرنی جنتي چې جنت ته به داخلیږي او مقبل بوجهه الى النار جهنم طرف ته به مخ یې د دې سړي دا مخ به جهنم طرف ته او جنت ته به شایي نو دا بنده به وي یا رب ای زما ربه اصرف وجهي عن النار یا الله د دې اور نه مې مخ واړوه وقد قشبني ريحها واحرقني زکاؤها یا الله د دې جهنم دې تیز بوی زه تریخ کړلم او زهرجن یې کړلم او احرقني زکاؤها او د دې جهنم دې تیزوالي زه وسېزلم نو الله به ورته ووایي دې بنده ته چې هل عسیت ان افعل بک ذلک ان تسأل غیر ذلک ای بنده که تاله زه دا درکم او دا مخ دې د جهنم نه راواړوم خو کیدای شي ته د هغې نه وروستو بیا ته زما نه بل سوال کې او نور نه بیا څه غواړې نو دا بنده به ورته وایي لا وعزتک یا الله نه غواړم ستا په عزت مې د قسم نور هېڅ هم نه غواړم خو صرف د دې جهنم نه مې دا مخ واړوه نو الله به وایي زه بس مخ راواړوه الله به یې دا مخ د جهنم نه راواړئ لږ ساعت به دا سړی خاموشه ولاړي نو د دې جنت په دروازې چې سترګې ولګي نو بیا به د الله نه سوال وکړي و یا ربي قدمني الى باب الجنه یا الله د جنت دروازې ته مې ورمخکې کا نو الله به ورته ووایي چې یا ابن آدم ای بني آدمه الیس قد اعطیت العهد والمیثاق تا زما سره کلکه وعده نه وکړې چې د دې نه علاوه به زه ستا نه نور سوالونه نه کوم او تا خو بیا زما نه سوال شروع کړو دا به یا الله بس دا ځل مې دې دروازې خواله ورولله بیا به ته نه هېڅ هم نه غواړم نور د نه څه غوښتل نه کوم یا الله صرف د جنت دروازې له مې ورولله نو بیا د الله سره کلکه واده وکړي نو الله به وایي زه د دې جنت ته دروازې له نږدې ورشه چې هلته نږدې ورشي نو دې جنت ته چې وګوري لږ ساعت به دا خاموشه ولاړي جنت ته چې وګوري او په جنت کې دا خوشحالۍ ویني او دا نعمتونه ویني او د خلکو دا خوشحالیانې ویني نو دا سړی به بیا سوال وکړي د الله نه و یا ربي ای زما ربه ادخلني الجنه یا الله جنت ته مې داخل کا دی جنت ته مې ورننه باسه نو الله به ورته ووایي ابن آدم ما اغدرک ای بني آدمه دا ته څومره دوکهمار یې یوه وعده ماتې نو تا خو ما ته ویل چې بیا د نظر نور څه نه غواړم او اوس دلته رالې بیا وایي چې جنت ته مې داخل کا او حدیث کې اوس داسې الفاظ راځي چې وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر عليه الله پاک به دا سړی معذوره ګڼي ځکه چې دا داسې شیونه باندې د ده سترګې لګي چې هغه ته صبر نه کېږي صبر نو الله به دا سړی معذوره ګڼي نو ځکه به الله دا سوال قبلوي نو الله به ووایي ما یسریني منکه زه ستا نه نور په هېڅ باندې نه خلاصېږم ای بنده خو زه بس دې جنت ته داخل شه او ولکه مثل الدنیا وعشرة امثالها ستا دپاره د دنیا او د دنیا د 10 چونده جنت شو نو دا بنده به ورته وایي یا ربي ای زما ربه اتستهزئ بي وانت الملک وانت رب العالمین یا الله ته په ما پسې ملنډې او ټوقې کې او ته رب العالمین یو ته بادشاه یې نو الله به ورته وایي لا استهزئ بک ای بنده زه په تا پسې ټوقې نه کوم او زه قادر یم چې څه وغواړم هغه کولی شم نو زه جنت ته داخل شه نو په ضحک رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی الاسلام وخاندله عبدالله بن مسعود چې کله دا حدیث بیانون هغه هم وخاندل نبی د خلکو ته وویل چې تاسو ته دا پته ده چې ما ولې وخاندل دې ځای کې رسول الله وسلم خاندلي وو نو ما هم ځکه وخاندل سالم رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي که چېرته ما ته دا پته ولګي چې زه هم دغه اخرنی سړی یم او جنت ته به داخلیږم نو زه به د خوشحالۍ نه مړ شم او دا د دې وجې نه چې زه یو د جنت نه به راخلاص شم او بل به راسه الله خبرې وکړي